ملایي کې هم خدمت وکړه، په پیري کې هم خدمت وکړه. د خدمت ته چې خدمت صدیق اکبر خادم و د رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه الصلاة والسلام د حفاظت د چوکیداری کار 40 صحابه وکوه. کله یو پیره د انصارو سردار ده، د مهاجرو سردار، د انصارو سردار. تر دغه نه غټه سرداري چیرې ده چې د رسول الله خادم ده، چې د خپل خدای خادم شي. عبادت خدمت ده، عبادت خدمت ده، شکرانه ده. خو چې څومره ډیر عبادت کوي، د چا کوي؟ د خپل رب کوي، د خپل مولا کوي، هغه ته ورګرانېږي و نږدې کېږي. چې شاګرد د استاد خدمت کوي د ځان دپاره نه درته خو د ټول عمر دپاره دی. مریضم ډاکټر ته ځغلوه، په هغه حال کې خدای پاک دغه خلک ماته دغو ته مې دعاوې شروع کړه چې ښه اوس دا موټر نه وای، اډې ته تلای، بېرته د اډې نه راتلای، دا مریض هغه کولی، خو دغه د نو خدمت چې څوک کوي. ما لیدلی دي سپین ږیري استادان مې لیدلي دي، هغه طالبانو ملایانو ته دعاوې ډېرې کوي، وایي فلان ډېر ښه خادم سړی و. دا په امتیازي ځای کې دغه خبره ذکر کوي، فلان ډېر ښه خادم سړی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت کړی ده. تر دغه نه غټه خبره ذاتي چیرې ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نن سوار ټول خادمانو وګټو او یو نورو روژه نیولې ده، دوی خوړلې ده، کې مور شریک کړه. ځکه خو د مجاهد او د روژتي څخه خدمت یې وکړه چې د کوم نوع خلکو خدمت وکړي، دغه نوع په عبادت کې خدای پاک ته ورشریک کوي. كل السلام عليه صدقة كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلم الطيب وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، وجل الطريق صدقة. باب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا الآية. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أبي الغدوة خير من الدنيا وما عليها. د کفارو په سرحد کې د کفارو د حملې د امکاناتو په صورت کې چې سړی اوسیږي چې که کافر حمله وکړه زه به مقابله کوم، دغه سنګرونه معسکرې چې هلته جوړي ظاهر بالفعل په جنگ نه ده لګیا، خو په انتظار د جنگ کې ده. دغه ته خدای پاک څومره ثواب ورکوي. ګورئ په معسکر کې اوسیږي، خو په دغه نیت هلته اوسیږي چې که کفارو حمله کړه چې زه تیار درته موجود یم او د هغه مقابله وکړم. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه ورځ مرابطه فی سبیل الله تر دنیا و ما علیها ټوله نه بهتره ده. ځکه خو سبب د دخول د جنت ده، او په جنت کې یوه کوچینه ځای د 2 قدمو ځای تر ټولې دنیا او ما فیها بهتره ده. دلته لږ یو خبره بله م وکړو. رب کریم یا ایها الذین آمنوا اصبروا، بیا دستي وسره بل چې وي وصابروا. دغه کې څه شته اشاره ده؟ کافر جنگیږي، هغه نه زخمی کیږي، هغه نه بندي کیږي، ساړه او ګرمي په هغه نه تېرېږي، د وطن نه لرېتوب مسافري په هغه نه تېرېږي. په یغو صبر کی تم صبر وکړه. خو وصابرو دوم مهم ځای دا ده، په صبر کې ځان په یغو غالب کا چې هغه څومره صبر کې د هغه نه 2 چند صبر کوه. ان تعلمون فانهم يعلمون خو وترجون من الله ما لا يرجون. ته خو د جنت امید هم لرې، دیغه خو دنیا ده، صرف د دنیا په قدرت دپاره د معدنیاتو دپاره 2,000 میله لرې دا رابسې راغله. د آخرت سوچ ورسره چې جنت ګټي، هغه 2,000 میله لرې ځي، دا مسافري کوي، زخمیتوب، بندیتوب، قتل، مرداري او تکلیفونه، ساړه او ګرمي ټول تېروي. ته خو د آخرت فکر هم لرې، ته په صبر کې په ده ځان غالب کا. وصابرو دا یې په مورچه کې تیار اوسیږي، هغه د پوج په ځای کې تیار اوسیږي، ته مو اوسیږه او مرابطه کې ته ځان په هغه باندې غالب کا، ځکه خو ته امید د جنت لرې.
دلته تفسیر ابن مظهري د تصوف په باب باندې یو عجب تحقیق کوي. نفس سره جهاد اول ورځ په ابتدا د سبق کې موږ ویل یو قسم ده کنه ده. کوم قسم جهاد ده؟ جهاد اکبر. دلته نو عجب تحقیق کړی ده. وای دغه نفس د خپلو خواهشاتو د پوره کولو دپاره مسافري ته سړی تیار کړي. 20 کاله مسافري په پردي وطن کې کوي، روپۍ ګټي، ولې د نفس خواهش کې پوره کیږي. ګرمي ساړه څه کوي چې حتی غیر قانوني توګه باندې خلک ځي د دنیا د خواهشاتو دپاره د اروپایي ملکو ته 1.5 میاشت په دښتو کې مزلونه کوي، اوبه یې یوسي، شیان یې وخوري، دا ټول ستړی دا تکلیفونه تیروي د نفس د خپل خواهش دپاره. په ګرمي کې مزدوري کوي، ټوله ورځ سخته ګرمي دی په سړک لګیا یې تیږې ماتوي. لیدلی دي که نه؟ په سخته ګرمي کې ګرمي تیروي، په سخت ساړه کې ساړه تیروي. اوس دا موږ تاسې دا مزدوران وینو 4 ورځ لګیا دي. دا ټول تکلیفونه که د سفر دي، که د ګرمي برداشت ده، که د ساړه برداشت ده، حتی لوږې تیروي، ویل ټکول تیروي، ټول دغه نفس تیروي د خپلو خواهشاتو د پوره کولو دپاره. اوس نو چې نفس په دغه تکلیفو صبر کړي، په فراقت خپل کور صبر کړي، د قریبانو صبر کړي، په ستړي صبر کړي، روح و مقابل دی د نفس. ته چې د خدای رضا غواړې، د خدای د رضا دپاره باید تم صبر وکړي په دغه تکلیفو باندې. طالب شه، لاړ شه، ووځه. خو جهاد مع نفس خو دغه و چې ټول وخت به په تعلیم، تعلم او عمل، ابلاغ او تبلیغ کې تیری. د دنیا دپاره 20 کاله مسافري کوي، ته د دین دپاره مسافري وکړه. د دنیا دپاره لوږې او تندې تیروي، ته د دین دپاره تیرې کړه. د دنیا دپاره د بل چاپېړو د بل خبرو تقیدونه شرطونه قبلوي، ته د دین دپاره قبول کړه. خو په نفس کې، په صبر کې، په نفس ځان غالبه کړه چې دنیا دپاره نفس څومره صبر کړي، ته باید د خدای د رضا دپاره تر هغه زیات صبر وکړې. خیر د په طالبي کې د شپې په لوږه تېره کړې. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د لوږې نه بېهوښه کېدو که نه بېهوښه کېدو. اصحاب صفا بله ورځ چې تېر شو، 80 کسان اصحاب صفا چې پوره کالي نه وو، یو څادر یې وو، د ډېر کمبود د وجې نه یې په غاړه یې تړلی وو چې رکو ته به تله په ځان پورې بېکلک ویني او عورت یې لوڅېده. چې سجدې ته به تله په ځان پورې بېکلک ویني او عورت یې لوڅېده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردان وو چې د هغو مقام ته زر نه په لکونو او بزرګان د هغو ادنا صحابي مقام ته نشي رسېدی. حتی په لمانځه به ولاړو د پیغمبر علیه السلام سره، د لوږې نه به ولوېده، بېهوښه به شوه، او لمانځه نه بعد به پیغمبر علیه السلام ورغی، سر ته به ورته ودرېدو. که تاسې په هغو ثوابو خبر وئ چې الله تاسې ته په دغه لوږه درکوي، خدای ته به م سوال کړه چې خدای دا لوږه مې نور هم زیاتې کړي. نو تم په لوږه صبر وکړه، د خدای رضا غواړې. هغه شپې د خپلو هغه دپاره نفس بېخوبي تېروي چې ډول شروع شي د لماخستن نه تر سهاره پورې خلک ورته ګډېږي، بېخوبي تېروي. خو ته هم د خدای د رضا دپاره د شپې څه بېخوبي تېره کړه. هغه مرابطه کوي نفس چې په کوم ځای کې اوسېږي. ته په مدرسه، دا مدرسه سنګر ده، د خانقاه سنګر ده، د نفس د اصلاح د مقابلې ځای ده. ته هم په دغه مورچه کې واوسېږه او په نفس ځان غالبه کړه. چې غالبه شو، نفس محکوم شو، اول نفس اماره بالسوء ده، ان النفس لاماره بالسوء. عالم امر د انسان دا مغلوب ده، ځکه مسافر راغلی ده، د عالم عرش عظیم نه پورته دی مرکز ده. خو چې کله ته صبر کې دغه معنویت قوي کېږي، بیا نفس تر پښو لاندې شي. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. دنیا قانون دا ده چې د یو ملک خلک حمله په بل ملک وکړي او غالب شي، د هغه ملک پاچا او وزیر اعظم دا بیا په بندیخانو کې پروت دي، هغه غریب خلک حاکم شي. لږ خو مقابله وکړه، حکومت تر وګټه، د نفس نه حکومت وګټه، دغه نفس به د غلام شي ذاتي. بیا چې ته څه ورته وایې هغه به کې ان نفس اماره بالسوء به بیا نه یې، بیا یا ایتها نفس المطمئنه به، بیا به د خدای په عبادت کې اطمینان او سکون یې ورته. بیا به دغه نفس د خدای په قضا راضي وي، راضیه به وي،
چې لوږه په تېرېږي که تنده په تېرېږي که هر څه تېرېږي د خدای په قضا باندې به راضي وي. نو ورابطو وصابرو وایي لکه څنګه چې په جهاد اصغر کې چې دا حکم ده دغه حکم موږ ته په جهاد اکبر کې هم ده. خو دا چې اوس په موږ باندې نفس غالب ده د موبایل نه نشو تېرېدی، د سهار د خوب نه نشو تېرېدی، سبق ته نشو کېنستی، مطالعې ته نشو برابرېدی، د مجلس نه نشو تېرېدی، د ملګریو د خواهشاتو د طبیعت برابرولو نه نشو تېرېدی، جمع رانه پاتې، کتاب رانه پاتې، د استاز آداب رانه پاتې. د حمدالله خلیفه صاحب په هغه کې ما یو وخت کې ویلي چې دا تجدید د بیعت کې هم ګټې دي چې سړی په اخلاص توبه وباسي، ډېر جرمونه یې خدای پاک معاف کړي، په وظیفو کې خدای پاک ترقي راولي. لکه اوس هم دا زاړه ملګري مې اکثره په څادره پورې لاس نیسي، هلته به یې ونیو. بیا یوه ورځ ده ورته ویلي ووایه 100 وارې چې په ورځ کې توبه وباسي ولاکه هم کار جوړ شي. ځکه هلته چې دی درته وایي چې دا مه کوئ هغه کوي، هلته صریحي مخالفت کوي. چې صریحي مخالفتونه یي دغه توبه بیا د اخلاص توبه وي. چې صریحي مخالفت کوي هغه درته وایي دا که دا که دا که استاز قدر نشته. استاز هم په نوم ده چې مشهور ده هغه استاز ده چې غیر مشهور ده هغه نه ده استاز. سبق ته به په زور ورجګوي کېنوي به کتاب ته چې کېنه خو دا دې استاز سبق درته وایي چې درته وایي حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم درته وایي. استاز ته نه کېني، موبایل نه نه تېرېږي، د نورو خواهشاتو نه نه تېرېږي او غواړي د خدای رضا. هلته موږ ته حکم دا ده، دا تاکید دغه دپاره درته کوم کال د سره موږ په دغه نصیحتو لګیا یو، خو ملګري په فیصدۍ په لحاظ ډېر کم دغه ته دي چې دغه ځای ته تیارېږي. هغه ملګري دا ځان کې هغه ماده نه پیدا کوي، کامیابي او ناکامیابي که مقابله مو وکړه د نفس حکومت په مخ خپل وي تاسو پیدا شوه، ولایت مقام، علمیت مقام، هر څه چې پیدا کېږي تاسو ته پیدا کېږي. خو که نفس غالب و نو غلام وي غلام به یې. قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي طلحه التمس غلاما من ذي الملك يخدمني حتى اخرج الى خيبر فخرج بي ابو طلحه موظفيا وانا غلام راهبت الحلم فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل فكنت اسمعه كثيرا يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبه الرجال. ثم قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطل وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى إذا بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها ثم صنع حسن في مطعم صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بذكر ما حرمت إبراهيم والقدر اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. لکه ښځه چې مخکې مو وویلې جهاد ته چې ځي د خدمت دپاره ځي د معارکې دپاره نه. کنکی هم چې بالغ نه وي چې که مجاهدینو سره تلو د خدمت په خاطر تلی شي د جنگ په خاطر باندې نه. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام چې مجاهدین به روانېدو یو واره به بیا د مجاهدینو صف کوت چې کوم به نابالغ و هغه به یې بېرته ګرځول. خو حضرت انس هغه د ورسره تللی ده. څه دپاره تللی؟ د خدمت دپاره. د خدمت دپاره کنکی تلی شي لکه ښځه چې د خدمت دپاره تلی شي، خو د جنگ دپاره به کنکي نه بی. باب وقوف البحر وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حسان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني ام حرام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها حتى يقرا وهو يضحك قالت يا رسول الله ما يمسكك؟ قال عجبت من قوم من امتي يركبون البحر كالملوك على الاسره فقلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين او ثلاثه قلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فيقول انت من الاولين فتزوج بها عباده بن الصامت فخرج بها الى الغزو فلما رجعت قربت دابه لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس
أتباع الرسل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم، فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم، فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم، فيفتح. د جهاد کار ډیر شاق عمل ده. هلته د سړی په اسلحو په خپله بهادري باندې نه نازیږي. کوشش دې دا کوي چې خدای پاک ته زارۍ ژړاګانې دعاګانې د نصرت لپاره خپله او د نیکو خلکو نه د دعا وغواړي. توسل 5 قسمه ده. منهاج که لرئ یوه مستقله رساله د توسل دپاره د دروی ګورئ، په هغو کې 2 قسمونه دلته ذکر کیږي. یو توسل دعا ده چې د نیکو خلکو دعا وګټې، د هغو په واسطه خدای پاک ته وردیدی شي. یو توسل شرکت ته چې د نیکو خلکو سره په عبادت کې شریک شي، د ده عبادت خدای قبلوي، د تا قبول کړي. دا 2 دلته ذکر کیږي. جهاد کې په جنگ کې ځوانان قهرمانان مخته لګیا د جنگ کوي، ضعیفان شاته په مرکز کې ناستي مرکز حفاظت کوي. خو هغه چې جنگ ته لاړ دا دعاوې کوي. هغه په جنگ کې کله په خپل قوت، په خپل اسلحه، په خپل بهادري باندې دوی ته شیطان خطا کې غرور پیدا کی. د دوی په کارنامو نصرت نه وشي. خو هلته چې هغه عاجزه طایفه ده، هغه چې دعا کوي دعا په اخلاص کوي. د اخلاص عبادت او دعا خدای پاک قبلوي. د هغو د دعا د برکت وجه نه دا نور مجاهدین خدای پاک کامیاب کړي. اوس نو یوه واقعه وه، په جهاد ځوانان وجنګېده، غنیمتونه چې ونیول شوه، حضرت سعد ډېر تکړه قهرمان مجاهد ده، هغه خیال دا ده چې خو جنګ موږ کړی، غنیمت کې باید د موږ برخه غټه وي. سپین ږیري ورته وایي خو مرکز موږ درته ساتلی، که داسې وایي چې دغه ځای نه عقب نشیني شوې وای، شکست شوی وای، چیرې به تلې، خو دغه مرکز ته به راتلې، موږ هم په دغه عمل کې در سره شریک یو. خبره راغله پیغمبر علیه السلام ته. پیغمبر علیه السلام احسان مه باروئ چې طالبانو سره مې وکړو، مولایانو سره مې کومک وکړو، مجاهدینو سره مې کومک وکړو، د خلیفګانو سره مې کومک وکړو. نه، د دوی په واسطه یې خدای پاک تاسو ته هم درکوي. هل تنصرون الا بضعفائکم. اوس نو دلته توسل د دوی د دعا په برکت تا ته خدای پاک فتحه درکړه. وایي د مجاهد توره کله دومره کار نه کوي لکه د ملنګ ژبه چې څومره کار کوي. دا جهاد بلسان ده، خو د کفارو د شکست دعاوې کوي. خلیفه مبارک برکاتو. ظاهره په توپ باندې د نه دي ویشتلي، په توپک د نه دي ویشتلي، خپله هغه کافران چې وتښتېدلي خپل حال کوي چې موږ ته د غرونه ټول سړي لیده کېده، دراک نه و خپل ملګري سره ویشته. دومره لوری تر ورک شو چې دغه هغه خپل ملګري ویشته، یغه هغه خپل ملګري ویشته، د هر طرف نه سړي ورته لیده کېده. دا کرامتونه او بعضې شیان خو هغه موږ ورسره ناشنا یو که نه، خو د دغو خلکو چا سره قدر هم نشته. تر اوسه پورې هم څوک په دغه کې سوچ هم نه دی چې دا کار خو هلته د چا په واسطه خدای پاک وکړو. په تېر امارت کې میدان شهر چې پته کېدو د چا په واسطه و، هرات چې پته کېدو د چا په واسطه و، اوس چې دا منډه و شکست و د چا په واسطه و. هل تنصرون الا بضعفائکم. یو دغه توسل ده. نو سړی د کوشش کوي چې د نیکو خلکو لکه مخکې مو ویلو چې خدمت کوئ، دعا وګټئ. د بل په دعا خدای پاک ډېر کار جوړېږي. خدای ته د رسېدن 3 لارې دي، 2 لارې سختې، 1 لار اسانه. وایي الله ته د قرب و د نزدېکت 1 لار عبادت دی. دا هم سخته لار ده چې ټول عمر په طاعاتو په عباداتو کې مصروف وي، د ګناهو نه ځان ساتي، دا هم هر څوک نشي کړی. دوم د الله د قرب لار
د مصیبتو دي، په مصیبتونو باندې چې صبر کې نو ګناوې معاف کیږي، الله تعالی ته سړی نږدې کیږي. خو صبر هم ډیر مشکل ده. بله اسانه لار هغه دا ده چې د دغو خلکو چې هغه دوی خدای پاک ته په تکلیفو رسېدلي، په عبادتو رسېدلي، ته د هغو دعا وګټې، د هغو خدمت وکړې، په ځان او په مال کومک وکړې، دوی دعا درته وکړي. دوی په تکلیف ګټلې، توجه کې مو نه ویله. حضرت خواجه بقیب الله صاحب نانبای ته توجه وکړه، هغه مقام چې ده ته خدای په ریاضاتو نه وروسته ورکړی، په یوه توجه ورته پیدا شو که نه شو پیدا. دا هغه اسانه لنډه لار ده. دوم دا ده چې عبادت کې د نیکو خلکو سره شریک شي. حضرت پیغمبر علیه السلام یې داسې وخت را روان ده چې ایمان بعد د تابعینو دور به وي، ډلې ډلې مجاهدین به ځي د کفارو لوري ته، په خپل منځ کې به ویي چې کوم یو صحابي شته چې پیغمبر علیه السلام یې لیدلی، چې پوښتنه وشي وایي او بس خدای پاک د هغه یوه صحابي په برکت. بیا داسې وخت را روان ده تبع تابعین به ځي جهادو ته ډلې ډلې، بیا به وایي داسې یو څوک شته په دا مجاهدینو کې چې صحابي یې لیدلی وي. ګوره د نیکو خلکو لیدل چې صحابي یې لیدلی خو په اخلاص او په عقیده یې لیدلی، دا بیا د هغه په نقش قدم ځي، تابع به احسان ورته ویلی کېږي. تابعي ته خو مطلق لیدلو والا ته خو نه وایي. بیا د هغه په برکت باندې ټول نیک خلک دي، عبادت کې زه د هغو سره شریک شم. دایم خلک غریبانان احتیاج هم خپل وي، مدعا هم خپله وي، خدای نه درځي. د عبادت او د دعا او د قبولي ځای جومات او مدرسه ده، دی هلته نه ځي. کور ته دې غواړي، بازار ته دې غواړي، هلته دې چې پیدا کې دعا راته کوه. ډېر وخت دا 2 کاله مې سودا وه، 3 کاله مې سودا وه چې وینم، خو اوس خدای پاک موقع پیدا کړه، اوس یوه ښه دعا راته وکړه. 3 کاله دې سودا وه، چا په زنجیرو تړلی وې، خو جومات ته نه ورځي. ورشه دغه طالبانو ته موږ خو دا ایمان ده موږ سره ختم وشو. قاضي عبدالکریم صاحب الله دې جنت الفردوس نصیب کړي، د دیوبند فارغ و، د حسین احمد مدني صاحب شاګرد و، چې بخاري شریف کې الحمدلله ماته اجازه کړې وه. دا اول ختم ته ما اول کال دوره چې وه په هغه وخت کې کمکۍ مدرسه وه، دا م او دعا ښه و چې ما ونه کړه. داسې دعا خو ما نه شوی کړی. ما وایي دا ایمان ده چې دا دعا قبوله ده. ولې دومره ډېر مسلمانان چې وژاړي خدای پاک ډېر رحم ذاته د خلکو لاسونه نه رد کوي. هلته وایي چې 3 نفره په اخلاص لاس پورته کړي خدای نه رد کوي. بیا یو بله مهمه خبر دا وکړه، وایي شکر ده چې زه نن داسې جلسې ته راغلی یم چې د خدای اولیا وینم. بیا یوه قصه وکړه، وایي یو ولی الله ملنګ په لباس د ملنګي کې ده روان ده، د وخت خلک استسقا ته راوتلي، باران خواسته، ژړا ده، دعاوې دي. د پوښتنه وکړه دا څه شی پېښ دي؟ هغه ورته ویل قحطي ده، بارانونه نشته، دا خلک استسقا دارې نه راکوه. دلته اوس د بایزید بستامي صاحب په باب کې لیکي چې د هندوستان جنگ چې و، د سمانات فتح چې راغله، سلطان محمود غزنوي صاحب هغه یو ملنګ ته ورغی چې په لارې تېرېده، چې چا ورته ویله دلته یو ملنګ د دعا ته وغواړه وکړې. بیا یې هغه د سلطان صاحب د بایزید بستامي صاحب څه قصې پوښتنې تر وکړې. هغه ورته ویل بایزید بستامي صاحب داسې سړی و چې چا دی لیدلی خدای د شقاوت ازلي نه خلاص کړی ده. د دستي په جواب کې سلطان صاحب ورته ویلې تر نبي علیه السلام هم د ده غټ مقام و، نبي علیه السلام کفارو لید د شقاوت نه خلاص شوه. ده ځای ته ورته وایي پام کوه، پام، خپل حد کې غږېږه، بې ځایه مه غږېږه. مسکین قرآن نازلېده، ولې بل ښه سړی نه و، دا یې ویلې که یې نه ویلې. یو خو د یتیم په نظر ورته کته، یو خو د فقیر په نظر ورته کته، یو خو شاعر باله، ساحر باله، کاهن باله، جادوګر باله، د نبي په صفت خو نه دی ورته کتلی. نو دلته وایي دا د اولیاو صحبت د اولیاو سره د 100 کالو بې ریا عبادت نه بهتره ده، او 1 ساعت حضرت پیغمبر علیه السلام سره د 0 کالو بې ریا عبادت نه بهتره ده. دا هغه لیدل، هغه صحبت چې په محبت، په انقیاد او په اخلاص باندې وي.
چې رسول الله ته چا په سپک نظر کته ځای جهنم شو، خلاص نه شوه. څوک د خوار او د فقیر او د ذلیل العیاذ بالله په نظر ګوري چې دا ولی الله ده. رب کریم من عاد لی ولیا فقد اعظمته بالحق کې بیا روان ده، هلته به تحقیق کوو چې د خدای دوست ته څوک په ښه نظر ګوري، الله یې انسان ته په دوستي ګوري، خپل دوستي کې. خو چې څوک په نظر د عداوت او د حسد او د سپکوالي ورته ګوري، الله یې سپکوي، ذلیله کوي، دښمني کوي، الله یې په خپلو دښمنانو کې شمېري. فقتل نفسه فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشهد انك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت انفا انه من اهل النار فاعظم الناس ذلك فقل انا لكم به. فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصف سيفه في الارض وضربه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. مخکې مو مسله ویلې وه، کومه خبره چې یقیني سړي ته نه معلوم، په هغه د یقیني فیصلې نه کوي. شهید چې هغه اویا نفرو شفاعت کوي او په خپل ځای په جنت کې مخکې تر روح قبض کېدن ویني، په اول څاڅ کې ټولې ګناوې معاف کېږي، دا شهید خدای ته معلوم دی چې څوک ده. ولی مخکې دوه روایتونه اجمال را نقل کړی. نبی علیه السلام الله اعلم بمن یجاهد فی سبیل الله، نبی علیه السلام الله اعلم بمن یکلم فی سبیل الله. دا نیتونه خو یو الله ته معلوم دي. نو شهیدان وایي درې قسمه دي. یو قسم هغه شهید ده چې په دنیا کې غرض نه وي ما سوه د الله د دین د حاکمیت نه، هغه چې د کافر د لاسه مړ شو، هغه اعلی فرد شهداو چې په دنیا کې هم شهید خلک ورته په آخرت کې هم شي. او دا چې جنگیږي د کافر په مقابله کې، خو نیت خراب وي، عمل خراب وي، د کافر د طرف نه مړ شو، خلک یې شهید بولي، خو په دنیا کې شهید ده، کفن نه ورکوي، اما په آخرت کې د خدای پاک په نزد باندې د شهداو مقام نه لري. دغه ځای مهم ده. دریم قسم هغه شهیدان دي چې په دنیا کې څوک شهید نه بولي، خو په آخرت کې خدای پاک مقام د شهداو ورکوي. لکه بله ورځ مې ویلې چې شهیدان ډېر دي. د وبا په مرض مړ شو، په زلزله کې مړ شو، په اوبو کې غرق شو، په اور باندې وسو، په کینسر باندې مړ شو، په مختلف 50 قسمو ته شهیدان رسیږي. په دنیا کې هیڅوک هم شهید نه ورته وایي، خو په آخرت کې خدای پاک مقام د شهدا ورکوي. باب التحريض على الرمي وقول الله واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تنهون به عدو الله وعدوكم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاكوع قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم ينتظرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا وانا مع بني فلان. قال فمسك احد الفريقين بايديهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وانت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا وانا معكم كلكم. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزه بن ابي سعيد عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صفقنا لقريش وصفوا لنا اذا اكثروكم عليكم بالذنب. غیش ویشتل آس ځغلول د هغه لهو لعبو د جملې نه نه دي چې د هغه عباسیاتو کې راځي، د هغه دپاره تمرین ده. خو یو مهمه نقطه دلته محدثینو دا ذکر کړی، نبی علیه السلام تیریږي، صحابه لګیا د غیشې ولي نشان ولي، دی ورته ولی ای د اسماعیل علیه السلام اولادې پلار مو رامی و. اسماعیل علیه السلام غیشې باندې ښکارونه کړه که یې نه کړه؟ دلته وایي د دغه ځای نه خصوصا وایي دا معلومیږي چې د نیکو خلکو خاندان باید په ځان کې نیکي صفات پیدا کړي، د پلارو د نیکه صفت په ځان کې پیدا کړي. څومره مخکې تیر شوی اسماعیل علیه السلام هغه صفت په ځان کې پیدا کړه. نو د ملا زوی چې دا ډېر بیلیاره ده، د پیر زوی چې ډېر بیلیاره ده، د امیر زوی چې ډېر بیلیاره ده، دغه ځای ته یې نه ده پام. که په دین باندې پوه شي نو د عالم زوی باید د عالم صفت په ځان کې پیدا کړي، د پیر زوی د ولی زوی ځان کې هغه صفت پیدا کړي، د امیر او د سخي زوی ځان کې هغه صفت پیدا کړي، وایي د پلار نیک صفت ضرور دی چې زمون کوشش وکړي چې هغه په ځان کې پیدا کړي.
عبارت یې د بل به ختم صحیح. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب